دا د لوګر لوړو زده کړو موسسې احاطوي دیوال دی چې چارې یې 90 سلنه بشپړې شوي او پاتې 10 سلنه چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا احاطوي دیوال د لوګر لوړو زده کړو موسسې له 1500 جریبه احاطې څخه راتاو دی او د 240 میلیونه افغانیو پر ارزښت د هند هیواد په مالي ملاتړ جوړیږي. د لوګر لوړو زده کړو موسسې رئیس د دې دیوال د کاري چارو 90 سلنه بشپړوالی تاییدوي او وایي چې په دې سره به د موسسې ودانۍ په بشپړ ډول امن شي او د یادې موسسې په مسیر به د غیر مسؤلو خلکو د تګ راتګ مخه ونیول شي. نو د دغه کار د تکمیل سره بالاخره موږ دغه د لیلې تعمیرونه او په ټوله کې پوهنتون مسؤل سي د غیر مسؤلو کسانو او همدارنګه د عوامو کسانو د تګ راتګ مخنیوي به کیږي او یوازې به دلته د محصلینو او هغه خلک چې دلته سر و کار دي د هغوی لپاره به مسیر خلاص وي او دروازه به خلاص وي. په ورته وخت کې د دې پروژې کارکونکي دلته د کار په کولو خوښ دي او د هیواد پر ځوانانو غږ کوي چې له شته سولې او امنیت څخه په استفادې د خپل انرژي د هیواد په آبادۍ کې مصرف کړي. راغلی یم دلته په لوګر ولایت کې دغه پوهنتون جوړیږي. موږ د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو چې زموږ د تعلیمي زده کړو دپاره دغه ځای جوړوي او د هیواد په نورو برخو کې هم باید دغسې پروژې په اقداماتو باندې واچي او زموږ ټول هیوادوالو سره زموږ دا هیله ده چې د نورو ملکو څخه ځان وژغوري او دلته خپل وطن کې ځان ته کاروبار. موږ خو ډېر د کار هلته اوس لګیا یو شکر ده چې افغانستان کې خپل پروژې پیل شوي دي او امنیت دی. د نور ځوانانو ما دغه ده چې هیواد خپله په آباد کړو او هیواد ونه وځو. دا یادونې وړ ده چې د لوګر لوړو زده کړو په موسسه کې د ګڼو نورو پروژو چارې تر ډیره بشپړې شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.